السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه او روغ وئ. لکه ما یو ویډیو مخکې تاسو ته جوړه کړې وه د موبایل سیټینګ په باره کې چې تاسو څنګه اکاونټ پکې جوړوئ. دویمه ویډیو دوستانو په دې باره کې تاسو ته جوړوم چې تاسو کله موبایل سیټینګ خلاص کړئ هلته به تاسو ته لیکلي وي سیم کارت اینډ موبایل ډیټا. په دې باره کې به نن تاسو ته زه ویډیو جوړوم، معلومات تاسو ته درکوم چې آیا دا څنګه یو اپشن پکې کولويږي، څنګه بنديږي او څنګه تاسو یو اپشن پکې یوز کولی شئ د خپلې خوښې. تاسو ته پته نشته دې څه فایده ده څه نقصان دي. دوستانو ویډیو به وژدونه زه به د ویډیو په طرف ستاسو چې کله خپل موبایل سیټینګ خلاص کړئ زه خپل موبایل سیټینګ ستاسو ته خلاصوم. چې کله ستاسو ته زه خپل موبایل سیټینګ خلاص کړم دا کې سم مینیو به ستاسو ته شو شي. دلته لیکلي دي سیم کارت اینډ موبایل ډیټا. دوستانو دا په هر موبایل کې وي دی چې ستاسو ته دا اپشن شو کې په دې به ستاسو کلیک وکړئ. چې کله دا تاسو په دې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته پوس لیکلي دي ټیلینار چې کوم یو سیم ده، سیم 1 ده، سیم 2 کې یو فون ده. اول به دوستانو تاسو زه په ټیلینار سیم باندې تاسو ته کلیک وکم. چې کله دوستانو دا قسم مینیو تاسو ته شو شي دلته پوس تاسو ته لیکلي دي انیبل دا آیکن چې کوم پکې غدا دلته دوستانو تاسو په موبایل کې دوه سیمونه دي. که تاسو وایي چې زه ټیلینار بندوم په دا اپشن به تاسو کلیک وکړئ دا به آف کړئ او کوي چې زه دا کولاوم دا به کولاو دغه پرېږدئ دغه شوله دوستانو. دلته لاندې ورسره لیکلي دي سیم نیم. دوستانو چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ دلته تاسو خپل ټیلینار چې کوم تاسو نوما خپل سیم مون ته ورکوي تاسو خو خپل مرزي ده چې تاسو دلته څه نوما ورکوي دی که یو خپل نامه ورسره لیکي یا کپنۍ نوما چې کوم ټیلینار سیم ده هغې نوما لیکي هغه به دلته تاسو چې کله ورکوي په ټیک مار باندې به تاسو کلیک وکړئ دا هغه به تاسو سیو کړي او دلته لاندې لیکلي دي سیم نمبر. دوستانو دلته یو مهم غا ده دلته په دا چې تاسو کلیک وکړئ دلته دوستانو که تاسو خپل موبایل نمبر تاسو ته یاد وي دی هغه به دلته تاسو سیو کړئ. مثلا ما زه نمبر ورکوم دلته دوستان چې کله دا نمبر تاسو دلته ورکړئ په ټیک مار باندې بس تاسو کلیک وکړئ دا قسم نمبر بس تاسو ته شو شي. آیا تاسو خپل نمبر پکې ایډ کړئ چې کله تاسو خپل نمبر پکې ایډ کړئ دلته بس تاسو ته شو وي دی چې کله تاسو موبایل ریسټور کړئ نه وي هغې پوره بس تاسو ته دلته خپل نمبر وي. دوستان دا خامخا در سره هغه کوي په دې کې خپله نمبر تاسو سیو کړئ په ځکه چې په ایمرجنسي کې تاسو ته دلته پکارېږي هغه چې تاسو سره دلته وي تاسو ته ایشو نه وي ورسته. او دلته لاندې دوستانو لیکلي دي ډیټا رومینګ دغه دوستانو دا اپشن به په هر موبایل کې وي چې دا څه فایده لري او څه نقصان لري دی. دې فایده به دوستانو تاسو ته وشم دي دا فایده ده دوستانو که تاسو بیرونی ملک ته تاسو ځئ بل هیواد ته وړئ تاسو یورپ کې اوسئ تاسو میډل ایسټ کې وئ چې کوم کنټري ته تاسو ځئ دی خو دا اپشن تاسو دا قسم پکې کولاوي ما ټرن په کلیک وکړم ما آن کړو. دوستانو اوس ځکه بری ملته زما نیټورک به هلته چار کوي زما نیټورک به اتوماتیک ورسره کنیکټ کیږي. اوس که تاسو په پاکستان کې وای یا تاسو په کوم موقع کې وای دی دلته هیڅ هم فایده نه لري دوستانو هیڅ فایده دلته نشته. اوس دا بندوم او دوستانو که تاسو دغه اپشن بیا تاسو لکه وای چې مونږ په بروي ملک کې استعمال او بهر ملک کې تاسو یورپ کې وای دی یا امارات کې وای یا سعودي عرب کې وای دوستانو او دا اپشن تاسو کولاو کو دغه نقصان دغه دی چې تاسو نه نیټورک لکه پیسې تاسو نه زیاتې غا کوي دی چې څنګه پیکج لګوي په غینه دوباره تاسو ته د ځګي کې د اپشن که تاسو کولاو تاسو نه په سیم نه پیسې زیاتې لاګي دی دوستانو دا اپشن دا نقصان ده او فایده هم شته که تاسو په یو بهر ملک سار وای دی او دا اپشن تاسو کولاو کو اتوماتیک بس تاسو نیټورک ته غي نیټورک سره کنیکټ شي خو خرچه بس تاسو دوستانو شر ډبل کوي دی. اوس دا اپشن تاسو بند کړئ او دلته لاندې لیکلي دي VOLTE کال. دوستانو دغه ډیره فایده ده مونږ اکثر په موبایل کې دا اپشن وي خو مونږ آف ساتو کولاوي نه دوستانو دغه بس تاسو همیشه د پوره آن ساتي دی. ما مثلا بند کړی دی زه خپل آن ساتم چې کله دا آیکن تاسو آن کړی دی تیسره بس تاسو چې کله چاته تاسو کال کوي دی کال به اتوماتیک ورته کیږي او سیګنل 4G بس تاسو ته راوړي دی تاسو موبایل به आवाज به صفاوي دی او بیټري چارج کوم د هغه به کم وي. دوستانو دا اپشن خامخا تاسو پکې راکې دی کولاو کوي او دوستانو که تاسو بان کړه اپشن دا مثلا ما بان کړو اوس به زما کال چې زه چاته کال کوم زما کال به لږ لیټ کیږي دی او زما بیټري به لږ زیاته کیږي چارج به زیات وای دی او اوس چې چاته زه کال کوم هغه आवाज به مونږ ته صفا نه راځي دی خامخا به आवाज کې څه مسله وي دوستانو دا اپشن بس تاسو کولاو ساتي دی چې کولاو وساتي تاسو موبایل به ډیر صفا आवाज وباسي دی او زر بس تاسو موبایل کنیکټ کیږي کال به زر کیږي او بیټري چارج بس تاسو کم وای دی. اوس تاسو 4G صفا आवाज به هلته ځي دی اوس ته आवाज به دلته راځي دی. دوستانو دلته لاندې لیکي دي پرفیکټ نیټورک ټایپ. دوستانو چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ
دلته تاسو خپل نتورک ارچینج کولای شئ 3G ته 4G ته او 2G ته تاسو راوستئ شئ. یا که تاسو وایئ چې موږ په 3G کې موبایل استعمالو لاندې 3G ته به راشئ، او که تاسو وایئ چې بیخي کمه ده ولګي دلته تاسو 2G ته راوستئ شئ. او که تاسو وایئ چې موږ فاست انټرنیټ غواړو چې سپیډ سره وي څه ایشو نه وي څه ویډیو پوندې چې کله پلی کوي هلته تاسو ته ایشو نه وي، تاسو به پوس تاسو په آټو 3G 2G 4G باندې بس تاسو دا آیکن ولګوئ. دوستان دغه پاسو کې په دې کې بس تاسو چیډ نه کوئ. که ستا آیکن لاندې په 2G وي تاسو به یې پوس واخیجوئ ګرین کلر بس تاسو پوس چې کوم آیکن ده په پوس 4G 3G 2G باندې بس تاسو دغه ولګوئ. بیک ته راغلم دوستانو او دلته لاندې لیکلي دي ایکسس پوینټ نیمز، په دا بس تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته لاندې خو موږ سره یو پراکسي چې کوم هغه ده ایډ شوی ده، دلته تاسو چې په دا پلس آیکن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو خپل پراکسي انټرنیټ خپل پکې کولای شئ چې تاسو خپل خوښه دلته پراکسي جوړوي. دوستانو هغه به مکمل دا خانه تاسو ډکوي دی چې کله تاسو ډکې کوي آیا ستا انټرنیټ به بدینه هم تیز شي. خو دوستانو دي نقصانات هم شته دي، او که تاسو وایي چې مونږ یې اډ کوو په دې بس تاسو ته زه بله ویډیو جوړوم چې دا څنګه جوړیږي او څنګه هغه کیږي، په دې به انشاءالله زه مکمل کمپلیټ تاسو ته ویډیو جوړوم. او دلته دوستانو تاسو مهمه ده چې خپل د کمپنۍ کومه پراکسي ده دغه دا دوستانو تاسو کتلی شئ. زه تاسو ته کلیک پې کوم په هغه دا مکمل پراکسي دلته کمپنۍ خپله تاسو ته درکړې ده. دا بالکل فری تاسو استعمالولی شئ، بالکل ښه چار کوي. 5G 4G سیګنال بالکل تاسو ته صفا راځي. خو دوستانو هغه بله بس تاسو که اډ کوئ از تاسو خپله خوښه مرضي ده. بیک ته راغلم دلته لاندې لیکلي دي کیریئر لاندې ورسره لیکلي ټیلینار. دوستانو دغه معنا ده چې دلته تاسو کله کلیک په وکړئ دلته بس تاسو ته اټو سلیکټ چې کوم نتورک دی هغه بس تاسو ته وروړي. آیا که تاسو وایئ چې مونږه سیګنال ده په خپل ټیلینار 4G کې وي دلته تاسو خپل سلیکټ کولی شئ. 3G کې وي دی دوستانو خو دغه به دلته په اټو سلیکټ باندې پرېږدئ، د آیکن به داسې کولاو ساتئ دی. په دې کې بس تاسو چیډ نه کوئ په ځکه چې تاسو ته بیا مسله جوړیږي. دوستان دغه سیټینګ د وشه بیک ته راغلم سیم ټو سیټینګ دوستانو اوس تاسو ته وښایم. دا بالکل سیم ټو سیم دغه قسم ده چې کوم تاسو ته پیله وښایم هغه قسم دغه یو هغه د سیم 1 سیم 2 دا یو سیټینګ ده. اوس که تاسو وایئ چې مونږه سیم 2 سیم بندوو په دا ګرین آیکن باندې بس تاسو کلیک وکړئ سیم 2 سیم بس تاسو بند شي مکمل آف بشي. دلته لاندې خپل هغه قسم یوزر نیم تاسو چې کوم سیم نیم ده په دا چې تاسو کلیک وکړئ سیم نیم ورته چینج کولی شئ. لاندې لیکلي دي سیم نمبر دلته هغه نمبر پکې اډ کولی شئ. ډیټا رومینګ لیکلي دي هغه دوستان دلته آف ساتلی شئ. بالکل دغه سیم ټو سیم یو هغه ده په دې کې څه چینجینګ نشته ده. بیک ته راغلم دوستانو دلته خو لاندې ورسره لیکلي دي موبایل ډیټا. دلته دوستانو تاسو خپله موبایل ډیټا اف کولی هم شئ. لکه مثلا ما کلیک پې وکړو زما نیټورک پس تاسو کتلی شئ بند شم، او چې زه بیا کلیک پې وکړم زما نیټورک چې کوم ډیټا ده هغه بس بیا کولاو شي. او دلته دوستانو لاندې ورسره لیکلي دي ډیفالټ سیم سیټینګ، لاندې ورسره لیکلي دي کالینګ اولویز آسک. په دا چې کله تاسو کلیک وکړئ په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو دا ډېر اهم سیټینګ ده. اکثر مونږ چې کله په ډایل نمبر کې چې کله مونږ ډایل کیبورډ ته لوډ شو په موبایل کې هلته چاته رینګ کوو یا تاسو چاته کال کوئ دی، او چې تاسو یوه سیم نه کال کوئ تاسو وایئ چې زه سیم 2 نه کال کوم او تاسو کال کوئ هغه ډایرکټ ډایل شي د سیم 1 نه سیم 2 سیم نه راړوي. دوستانو هغه دې ځای کې تاسو ته ایشو وي دی. اوس مثلا ما کال اپشن چې اوس زه غواړم اوس ما تاسو ولله زما ټیلینار چې کوم ګرین آیکن ده په سیم 1 لاګي ده زما کال بس صرف سیم 1 نه کېږي سیم 2 نه به نه کېږي. دوستانو اوس که غواړئ چې زه په دغه آیکن دلته په سیم 2 لاګي ده اوس بس تاسو صرف کال به چې تاسو هر چاته کوئ د سیم 2 نه به کېږي سیم 1 نه به نه کېږي. دوستانو او که لاندې د ګرین آیکن ولګوئ اولویز آس باندې دوستانو تاسو ته به دوه په سکرین باندې چې کله تاسو چاته کال کوئ دوه قسم آیکن بس تاسو ته وروړي. تاسو لکه دا په سکرین ولله چې کله دا قسم آیکن تاسو ته وروړي اوس تاسو پوه شئ چې زما چې کوم کال سیټینګ ده آس اولویز آس چې کوم ده دا صحیح ده. او که تاسو ته یو سیم راړوي ورته په سکرین باندې اوس تاسو لکه ډایرکټ ډایل کوي دا یو سیم نه ډایرکټ کال کېږي دوی ځای کې بس تاسو مسله وي دغه به دلته لاندې ساتئ دی دا به په دې ځای لاندې تاسو پرېږدئ. او دلته لاندې ورسره لیکلي دوستانو انټرنیټ دلته چې په داسې تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو خپلې سیم 1 ته ډیټا بدلولی شئ سیم 2 ته بدلولی شئ. بیک ته راغلم دوستانو دغه طریقې دی په دې ویډیو کې مکمل تاسو وژدلی تاسو زده کړلې. دوستانو د لاندې لیکلي دي ډیټا یوزینګ او کال سیټینګ. دوستانو په دې بس تاسو ته یو بل پارټ جوړ کړم په ځکه چې ویډیو مانه ډېره اوږده شوه. اکثر ملګري مونږ ته وایي چې ستاسو ویډیو ډېرې اوږدې وي خو دوستانو ستاسو نه زه یو معذرت غواړم په ځکه چې ستاسو پوهې دپاره دومره زه لا وژده ویډیو ستاسو ته فایدې دپاره جوړوم. آیا مونږ سره ټیم بالکل شته دی خو بالکل ستاسو ته فایدې دپاره ستاسو ویډیو جوړوم. کنې مونږ سره شارټ غاښ هم شته چې ستاسو ته شارټ انفارمیشن درکړم خو ستاسو به په پوهېږم نه چې یاره دا یو سیټینګ به څه معلومات وي او څنګه به خلاصېږي څنګه به بندېږي.
دوستانو ویډیو به ډیره اوږدونه ان شاء الله لاند پټونه بس تاسو ته جوړوم دوستانو که دا ویډیو مو خوښوي د ویډیو در سره لایک کړئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ او که نورو ښه ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کولی شئ او د بیل آیکن په آل باندې کلیک وکړئ چې کومه زه نوې ویډیو ورکوم تاسو ته در رسیږي او زموږ فیسبوک پیج د په پښتو ژبه کې د دوستانو هیډ اینډ ټریکس نوم ورکړی ده فیسبوک کې تاسو سرچ کولی شئ تاسو ادر سره فالو کولی شئ